د خیبر پښتونخوا په چوتو سیمو کې د یخ موسم شروع کېدو سره د بړستنو او تولیانو په خرڅ کې زیاتوالی راغلی دی او خلک د ژمي د موسم دپاره ګرمې تولیانې او بړستنې اخلي. مخکې به خلکو د مالوشو تولیانې او بړستنې جوړولې او اخیستې، خو د پولیسټر یا د سوترو د راتګ سره اوس خلک د مالوشو په ځای د سوترو بړستنې او تولیانې اخلي او دوکانداران وایي چې سوتر د مالوچو نه ګرم او سپک وي، ځکه خلک اوس د سوترو تولیانې او بړستنې اخلي. د یخ موسم شروع کېدو سره د بړستنو او تولیانو په خرڅ کې زیاتوالی راشي. یو دوکاندار فیصل احمد خان وایي کله د یخنۍ موسم شي، زیاتره دغه اکتوبر میاشت شروع شي، موسم ډېر زیات یخ شي، نو په دغه ورځو کې بیا زموږ تولیانې بړستنې د دې استعمال ډېر زیات شي، نو په دې ورځو کې تولیانې بړستنې ډېرې زیاتې وځي. دوکانداران وایي چې د سوترو تولیي د 800 نه تر 1200 روپو پورې میلاویږي او د سوترو بړستن تر 2000 نه تر 6000 روپو پورې میلاویږي، چې په دې کې د سنګل کټ او ډبل کټ تولیانې او بړستنې شاملې دي. یو دوکاندار بادشاهجي وایي ژمي کې خو زموږ سیزن بیا شروع شي، د ګرمۍ زموږ کار د غذایانو دی، نو دې سره د ژمي کې زموږ ډېر زیات کار شروع شي. بیا دومره ډیمانډ دی چې موږ نشو پوره کولی. کوالټیز خو دې کې شپږ کوالټیز دي، نو د اوړي سیزن په نسبت خو د ژمي سیزن زموږ کار ډېر زیات شي، دومره سیوای چې موږ نشو پوره کولی. د ژمي موسم شروع کېدو سره د بړستنو او تولیانو په دوکانونو کې د اغوستونکو ګڼه ګوروي او خلک د ژمي د موسم دپاره دا بړستنې او تولیانې اخلي. د بړستنو او تولیانو اخیستو له راغلی فروش ماما ډیوه ته وایي زه خو د لږې څه بړستنې له تولیانو له د بالښتي مې واخیستل دې دپاره راغلم. دا اوس را روان ژمی را روان دی، یخني زموږ په دې علاقه کې د دې دپاره چې دی نو موږ د لیکې رالو دا سامان مو ځان له واخیستو د وخت نه. د محرم د میاشتې ختمېدو وروستو د ودونو سیزن شروع کېږي او د جنۍ کورواله د جنۍ د جهیز دپاره هم اوس د مالوشو په ځای د سوترو تولیانې او بړستنې اخلي، چې له کبله د سوترو د بړستنو تولیانو جوړونکو کار نور هم ښه شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا.